د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تېره میاشت اعلان وکړ چې تر یوه موټ اوږده ږیره پرېښول اجباري دي. د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي وویل چې دا د حکومت مسؤلیت دی چې ملت ته لارښوونه وکړي چې داسې بڼه ولري چې له شریعت سره سمه وي. اوس د سلمانانو اندېښنې زیاتې شوي دي. سلماني یو شخصي کار دی. ږیره د هر چا خپله ده، هر ډول چې اصلاح کوي. اوس طالبان ډېر قیدګیره دي. د جمهوریت په دوره کې ډېر ښه وه، هر چا پر خپل زړه خپل سر او ږیره په خپله خوښه اصلاح کول. په غزني کې یو 30 کلن سلمان وویل وروسته له هغه چې طالبان خبر سول چې د یو کارګر د یو مشتري وریښتان په غربي بڼه کوچني کړي، هغه یې 3 ورځې بندي کړ. هغه لکه د دې راپور نورو سرچینو په څیر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې له زندانه راوتلو وروسته یې کار ته دوام ورکړی دی. خو هر وخت چې د امر بالمعروف مامورین سلماني ته ورسي، له بیرې خپل ځان په مشتریانو کې تیروي. هغه وویل چې په ځینو مواردو کې هم سلمان او هم مشتري توقیف کیږي. پخوا دفترونه ول، وزارتونه ول، هر چا به په اونۍ کې 2 یا 3 ځله خپل سر ووازه جوړول. خو اوس چې ږیره پرې ایښې ده، په میاشت کې یو ځل هم سلماني ته نه راځي. اوس د امر بالمعروف مامورین د طالبانو د سختو قوانینو د رعایت د اطمینان لپاره په کوڅو او بازارونو کې ګزمې کوي. بررسۍ ته راځي، هره ورځ دلته تېرېږي، بیا راشي وګوري، وایي چې د سر د بغلونو ویښتان کم نه کړئ، انګلیسي ویښتان جوړ نه کړئ. موږ وایو نه، موږ یوازې عادي ویښتان جوړو. د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور له مخې په کونړ کې 3 سلمانان د امر بالمعروف وزارت د قوانینو د نقض په دلیل له 3 تر 5 میاشتو زندان محکوم سول. که موږ وغواړو خپل ویښتان کم کړو یا خپله ږیره اصلاح کړو او دوی راسي، موږ طبعا بیریږو. که پخوا په اونۍ کې یو ځل راتلو، اوس د ویرې له امله ممکن په میاشت کې یو ځل راسو. ملګرو ملتونو د تیر کال په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په 5 میاشتو کې د خپل سره نیونې ډیره برخه د نارینه‌و له ظاهري بڼې سره تړاو درلود.